د ننګرهار مرکزی زندان په دې زندان کې سلګونه بنديان د بند شپې ورځې تیروي. د دې زندان د تعلیم او تربیه برخې مسؤل مولوي محمد نوروز محسن وای زندانیانو ته د حرفوي زده کړو ترڅنګ دیني او عصري زده کړې ورکول کیږي. دلته د موږ سره استادان شته دي، دیني علوم استادان شته دي او چې د ترجمه کوي. عصري زده کړو کې چې د موږ استادان راځي دي بارنه ار بلاک ته چې د موږ استادان ورکړي دي. خوشاله او دولتزی چې په دې زندان کې بنديان دي خوښ دي چې په بیلابیلو حرفو کې ورته د زده کړو زمینه برابره شوې. فعلا د ننګرهار په لوی محبس کې زنداني او تعلیم او تربیه والا خپل معزف معلمین لري. دلته معلمین راځي کینی دلته خلکو ته درسونه ورکوي. دیني زده کړې هم شته. فعلا هم تاسو ته شاته زما ولر ناس یې غوډه ګوري او موږ ترجمه هم لرو، مدرسه هم لرو، ناظره هم لرو. په هر قسم دغه باندې زمونږ د عمومي محبس چې دا سنبال دی ان شاء الله. د زبندي ما د حرفوي زده کړو ځای برابر شوی. زه خپل د خیاطۍ باش کې کار کوم. د زندان رئیس مولوي مقتدا بیا بندیانو ته په ټولو برخو کې د سہولتونو برابرېدو خبره کوي. وایي وخت پر وخت دوسیې هم تر محکمې او اړونده ادارو رسول کیږي. نو په محبس کې موږ د بندیانو ته ان شاء الله چې څومره زموږ وسه کیږي موږ ته سہولت برابرو. نو دلته موږ د خیاطۍ په برخه کې، د غمرۍ په برخه کې، تسپو جوړونې په برخه کې، د نجارۍ په برخه کې، خیاطۍ په برخه کې، پولیسکارۍ په برخه کې همداسې موږ سره یو نانوایي دی. نو په هغې کې مو هم بندیانو ته زمینه د زده کړې برابره کړې ده. نو الحمدلله د سهولت په باره کې چې زموږ څومره په وس ده موږ دوی ته برابره کړې ده. مطلب دوی په دغه بلاکونو کې د دوی دپاره موږ هر قسمه سهولتونه برابر کړي دي. نو هغې کې یو دا ده چې د دوی د تفریح دپاره، د ورزش دپاره د اسباب وسایل مو هم ورته برابر کړي دي. مثلا مریض شي کلینیک ته د دوی رسونه کوجله، بیا تر ستامې پورې، تر کابله پورې. حتی داسې بندیانې چې هغوی سره پیواز ورته نه راځي او د هغوی دوایي په رسمي دغه نه پیدا کېږي، بیا موږ په شخصي دغه هم بندیانو ته اخیستې ده سیونو ډېرو زیاتو ته. مسؤلین وایي ننګرهار مرکزي زندان کې د 1800 په شاوخوا کې بندیان په بیلابیلو جرمونو زندانیان شوي.